هغه انسان بس کبر وکړي چې د هغه پیدایش د څه نه دی د انسان حقیقت څه دی اوله نطفه لومبی د نطفه د کم څیز نه پیدا دی د مور په ګېډه کې د څه نه پیدا د داسې څیز نه پیدا چې هغه د انسان نه وځي نو په اودس کار نه کېږي غسل وکړي صابین کوي وآخره جیفة که الله دې خوشحاله نه که او قبر له لارې نو د چینجو درنګه به یې درنګه چینجي به د کې وشي ماران او ډڼمانان به در کې نښتي ټوله لومبی د انسان خېټه څخه کېږي انسان چې کله مړ شو په کټ کې په قبر کې کېښود د ټولو نه مخکې د خېټه کې چینجي وشي خېټه پړسېږي 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 څښا شي دومره خېټه وپړسېږي چې لحد ډک شي ذهني نور چې د لحد نه بار دا خېټه وځي نو پړق چې دا خېټه اوچ وي دا چینجي پکې لګي دا خېټه وله وشلی اوچ وي چینجي لګي نو بیا ورو دا چینجي روان دي د دماغ وتاره د په سپېمو کې روان دي د په وجود کې روان دي نو غوښه مکمل ختمه کې ویې خوري نو بیا د اډوکې خپل چینجي دی هغه ورپورې ونښلي هم وله ختم او که د خدای د طرف نه پې عذابي د مارانو د لمانانو نو رب العالمین دې د هغې نه مونږ وساتي ختم شي دا سترګې خشته ښکلې ختم شي تاسو وګورئ چې د مړي ډانچه چې وي که نه تش اډوکې غوندې پخته ښکاري اډوکې پټې سرمن زړه اینا دا ټول چینجي وکړي خطا او اخره کې پې داسې چینجي ولګي چې هغه اډوکې به ختم شي چوره چوره شي اډوکې رفات به ته یې په عربۍ کې چوره چوره شي دا نو اوله نطفه اول نطفه اخر کې څه شی دی جیفة مرداره که د خدای طاقت ته سره نو د الله مدد نو قبر کې د چینجو جاله ده او فیما بینهما حامل للعذره میاس کې څه شی دی میاس کې ګوره خېټه کې د څه شی ځان له بار کړي ګندګي نجاست داسې ګن په خېټه کې ګرځې چې که دغې ګن نه لږه غوندې هوا لاړه شي نو هغې د لاسه خلک پوزه پټه کړي دوی پلانکي نه بعد لاړه پوزه دې پټه کړي او په خپله هم ته پوزه پټه او چې د سماجي ته کېرې په خپله هم ته پوزه ګټئ نو سلمان فارسي ورته وایي چې د کم انسان حقیقت اول دغه آخر دغه او منځ کې دا خېټه کې درد نه بلا نو دی به څه قبر ولویي به وکړي ما له خو دا خرج سپلی دلته پخپو کوم قبر کې خو نشم پخپو کولی دا خو شلیدلې څادر دی خو واخو مې غوسته قبر کې خو نشم سا چا جوړې په ځان شلیدلې کڼ دی پکې سم لازم قبر کې